السلام علیکم قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو لیدونکو او اورېدونکو هیله ده چې په صحت باندې سمبال اوسیږئ. د تیر په څیر نن په خیر سره زموږ تصمیم او ژمنه همدا وه چې تاسو ته به د پرون ولایت ته 20 کیلومتره څیرمه کشتکي کلي ته ځو او په هغه ځای کې چې کوم څه په لرغونو زمانو کې پېښ شوي دي د هغوی په اړه به تاسو سره ټول هغه معلومات شریکوو چې تر دا دمه تاسو نه وه اورېدلي. په یاد ولرئ کشتکي کلی یعنی یو له هغه کلو څخه و چې د دې خلکو نه غوښتل چې په اسلام دین مشرف شي. نو همدا لامل و چې مسلمانانو به پرې د جګړو زور لا شدید کړ او جګړه به یې پرې لا ګرمه کړه تر څو دوی مسلمانان شي. او تر څنګ یې وروستی کافر چې مسلمان شو هغه هم د کشتکي کلي څخه و. نو نورستان ته به پخوا کافرستان ویل کېدل او د دې ځای خلک چې دي دوی بیا معمولا کټ مټ د نورستانیانو په څیر کلتور او فرهنګ لري او ژبه یې هم نورستاني ده. او دلته هغه څه چې یعنی تاسو یې وګورئ دغه جوړښتونه چې دي دغه ساختمانونه چې دي دا کلونه سلګونه کلونه پرې تیر شوي دي لا هم نه دي رغېدلي. د کندهاره تمدن د ځلا په زمانه کې د نورستانیانو میشت غرونه د دغې جغرافیې برخې چې اسلام راغی یو شمېر نورستانیانو دغه دین ومنه او د کونړ په یو شمېر سمسورو سیمو کې پاتې شول. یو شمېر دودپالو نورستانیانو چې په ارباب الانواع شعر کې کلکه عقیده لرله له اسلام منلو یې ډډه وکړه. تاسې دغه ځای ګورئ چې د غرو په څوکه کې جوړ شوی که 200 کلونه وړاندې دا جوړ شوی و. اوس به په خیر سره د همدغې لرغونې 200 کلنې کوټې پر لور باندې خوځښت پیلوو او تاسو ته به د هغې کوټې منځ هم درښکاره کړو. مخکې له دې نه چې موږ دغه کوټې ته ځو راځو د دې کوټې پر پس منظر باندې غږېږو چې دغه کوټه ولې او د څه لپاره جوړه شوې وه. یو شمېر دودپالو نورستانیانو چې په ارباب الانواع او شرک کې کلکه عقیده لرله له اسلام منلو یې ډډه وکړه او له مسلمانانو سره یې په مرګونو جګړو کې ښکیل شول. دا چې د دغه اریایي ټبر وګړو شمېر لږ و نو په غرونو کې شاته شاته تلل چې د ژورو ګړنګونو او ستونزمنو غرونو اسمان څکو درو ته ورسېدل. هلته آباد او له مسلمان دښمنه خوندي شول. د اسلام نه منل د دې لامل شول چې دغه شمېر مسلمانان له نورو مسلمانانو شاوخوا 1000 کلونو وروسته د امیر عبدالرحمن خان لخوا د اسلام په مبین دین مشرف شول. د کندهاره تمدن پر مهال نورستاني ژبه په خروشتي او یوناني الفبا سره لیکل کېدله. نه ده څرګنده چې دغه لیک دود څنګه له منځه لاړ خو ښایي یو علت دا وي چې نورستانیان له مسلمانانو سره په داسې جګړو کې کېوتل چې یوازې خپله بقا یې مطلب و او بل څه ته یې وخت نه درلود. دوی دومره مصروف شول چې کرنه او د ژوند نورې چارې یې هم ښځو ته پرېښودې. نورستانیانو خپل لیک دود له لاسه ورکړ. لیکل لوستل له منځه لاړل خو په لرګیو کورونو کې نقشیستنه روانه وساتله چې هم کلتور هم دین او هم یو سیمبولیک او علامتي لیک. موږ به د همدغه لرغونې 200 کلنې کوټې منځ ته ځو په خیر سره او دلته چې کومې پیښې یا هغه جوړښتونه چې له پخوا زمانو څخه راپاتې دي هغوی به تاسو ته درښایو. موږ به په خیر سره دغه کوټې ته ننوځو او په داخل کې به د دې کوټې جوړښت چې 200 کلونه پرې تیر شوي دي هغه اسباب به موږ وګورو چې آیا دا دلته روغ پاتې دي او که نه او دغه کوټه د څه لپاره کارېدله. په یاد ولرئ چې دغه کوټه دلته د مورچل لپاره کارېدله یعنی هغه کفار یا کافر چې په داخل د کلي کې و او د اسلام دین یې نه منه هغوی به دلته پناه راوړله او د مسلمانانو د شدیدو جګړو ښکار کېدل به. دغه تاسو دغه سوري چې ګورئ دا د غوښو لپاره جوړ شوي او مخصوص شوي یا ځانګړي شوي سوري وو. ښه دا کوم مرچل چې دلته دا جوړ شوی دی دا څومره کلونه وړاندې جوړ شوی؟ دا 200 کاله مخکې. ښه دا کومه لاره چې موږ او تاسو په دې سختو مزدونو باندې وله په دې سوریو باندې به پخواني مشران په دغه ځایونو باندې به راتلل؟
خراب شوی دی لږ لږ ښه او دی ډېر پخوا جوړ شوی و ځکه خراب شوی دی که نن دا ښایسته جوړ شوی و اوس ډېر خراب دی ښه دغه سوری کوم ځای ته تللی دی دغه کوم دغه سوری باندې وتل اخوا د خوا ته تله ښه دې لپاره اوبه لاره وه ښه او دغه ځای نه اوبه راوړل دوی به استفاده کوله ښه ډېر ښه دغه 200 کلنه کوټه مختلف سوري لري او له هر سوري څخه ځانګړې لاره ښکته شوې ده لکه موږ او تاسو چې اوس د فورمول او د کوډ په شکل باندې خپل موبایل ته ننوځو همدغسې دغه کوټې هم مختلفې لارې درلودلې او له دغه ځایونو څخه به یې لاندې کلي ته چې کوم څوک یاغیان یا باغیان راتلل او د دغه کلی به یې یرغمل کوه دوی به دغه کوټې ته پورته کېدل او له دغه ځایونو څخه به یې نیازې یا غشې په هغوی باندې واړول وړاندې مو یوه کوچنۍ دروازه ولیدله چې هغه شخص پرې راتېر شو دغه لاره د اوبو لاره وه د دې تر شا یې یوه زینه جوړه وه چې 15 پوړۍ یې درلودلې او شاته یې چینې وي له همغه چینو به یې اوبه راوړل خو اوس متاسفانه هغه لاره په بشپړ ډول باندې ړنګه شوې ده د دې ترڅنګ دغه کوټه چې تاسو وکتله 200 کلونه قدامت لري او د دې ترڅنګ په دغه کوټه کې کابو 15 تر 80 پورې د اشخاصو د زیدو ظرفیت درلود خو خوشبختانه چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دوی مسلمانان شول او د نورو مسلمانانو سره ژوند غوره